د لوی بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرټکی د کابل د چهاراسیاب او سروبي ولسوالیو له څو تنو قومي مخورو او مشرانو سره د مولوي عبدالکبیر لیدنه. کابل ته د ایران د قانون او صنعت او سوداګرۍ د وزیر سید محمد عطابک په مشرۍ یوه لوړپوړي پلاوي راتګ او په غزه کې د اسرائیل د حملاتو دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 2024 کال د وږي 24مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په جلا ناسته کې د کابل د چهاراسیاب او سروبي ولسوالیو له څو تنو قومي مخورو او مشرانو سره کتل دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د رسنیدونکو هیوادوالو د وضعیت د ځایي خلکو د ځینو غوښتنو په اړه خبرې شوې دي. د کابل د سروبي او چهاراسیاب ولسوالیو قومي مشرانو او مخورو له پاکستان څخه یاد ولسوالیو ته د ورستن شویو هیوادوالو سره د لنډمهاله مرستو سربیره د دایمي سرپناه په موخه د ښارګوټو جوړولو غوښتنه کړې ده. ورته مهال مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت د لنډمهاله خدمتونو ترڅنګ د رسنیدونکو د دایمي سرپناه په موخه ځانګړو ادارو ته دنده سپارلې ده. دغه راز د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کابل سروبي او چهاراسیاب ولسوالیو د خلکو غوښتنو ته د رسیدو ډاډ ورکړی دی. د ایران د قانون او صنعت او سوداګرۍ د وزیر سید محمد عطابک په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوي کابل ته راورسېد. د صنعت او تجارت وزارت وایي چې د افغانستان ته د یاد ایرانی پلاوي د سفر موخه د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراختیا، ترانزیت او د ګډې پانګونې په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. یاد پلاوي به د اقتصادي معاونیت، صنعت او سوداګرۍ، قانون او پټرولیم او ټولګټو وزارتونو له مسؤلینو او افغانستان د خصوصي سکتور له غړو سره د لیدنې سربیره په هرات د اسلام قلعه بندر او اوسپنې پټلۍ څخه هم لیدنه وکړي. د کندهار سپین بولدک پر عمومي لاره لسګونه میله وسلې او مهمات نیول شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د 215 البت قلوردو اړوند کشف او ذات استخباراتو مدیریت د کشفي راپور پر اساس د کندهار سپین بولدک پر عمومي لاره یوه موټر کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. په دې وسلو او مهماتو کې M4 ټوپکونه، کلاشینکوفونه، نارنجک توپنچه، 2888 فیره بېلابېلې مرمۍ او نور نظامي تجهیزات شامل دي. د یادونې وړ ده چې د دې قضیې په تړاو 2 تنه هم نیول شوي دي. او وروستی خبر ده چې تېره ورځ د اسرائیل رژیم د بریدونو له امله په غزې ترانګه کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې د دې ډلې 15 تنه په غزه ښار کې شهیدان شوي دي. ورته مهال په همدې موده کې صهیونیستي رژیم غزه کې 16 ودانۍ هم ویجاړې کړې دي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.